میدان وردګ نرخ ولسوالۍ. موږ د اندړو کلا په نوم کلي یو داسې کور ته په لاره یو چې یو مرخوړلی سپینګیری پکې د کلونو راهیسې یوازې ژوند کوي. موږ خپل کور ته له هغې ځانګړې دروازې بیایو چې دی خپلو ځانګړو میلمنو ته ترې ښه راغلاست وایي. دا د هغه د اوسېدو خونه ده. د برېښنا او ګاز له سیستمه نیولې بیا د خوړو پخولو تر لوښو په داسې ځانګړي نظم برابر دي چې بېګانه کس ته اصلا دا فکر نه لوېږي چې ګنې دلته د یو کس اوسي. په ځانګړو ګروپونو ښکلی شوی چت او د کبانو ښیښه‌یي جوړ شوی بکس دا هر څه همدې بوډا په خپل لاس جوړ کړي. اصلي نوم زما بلال احمد ده. مشهور په کوچي باندې بلال احمد باندې مې څوک نه پېژني. خو پوښتنه دا ده چې کوچی ماما ولې یوازې اوسي؟ دا خو داسې څه چې زه زما کور په ایران کې ده. بیا زه له ایرانه راغلم، دلته مې باغ کېښوده، دا باغ مې بیا پرېښودې، بیا تلم او راتلمه. نو دغه باغ باندې مې ډېرې روپۍ مصرف کړي، دغلته مې کور جوړ کړی ده، 2 دانې تعمیر مې جوړ کړي چې یو دغه ده چې دا اوس مې لږ پهل کړی، نور پاتې ده. یو پوخ مې شروع کړی ده، هغه هم سر یې لوڅ پاتې ده. زه چې اقتصادي وضع لږ ذره خرابه ده، رسدونه یې پاتې سو، پټ نه سوه. زه چې په دغه خاطر دلته دغه باغ ته ناست یم. دلته مې ډېرې ښې ونې ایښي دي، زرېشکو ونې مې ایښي دي، بېدمشکو مې ایښي دي، رقم سرې مې له ایرانه راوړي دي، آلو پرموسا مې ایښي، شفتالو، ناک، چې څو رقمه، یعنې هر شی په دغه خاطر زه دغه باغ ته مې دلته اړولی دي. له یوازې ژوند سره یوه نامعلومه ویرې ملګرې وي، خو کوچی ماما وایي کله یې هم د ویرې احساس نه دی کړی او ان د جګړو پر مهال د شپې تر ناوخته بهر پاتې شوی. د شپې تلمه کشمیري کلاس، هلته مې د باجا کور وه. بیا ما سره یو دانه باسکټ و، هغه جنجیر هم خطا کاوه. زه چې بیا قرار زه لږ په داغوګو باندې هم کوڼ یم. هغه عسکرو راته درېش نارې وړې، زه نه درېدم. زه چې مرمۍ هلته غوټې ډز راباندې وکړي، ښه ولشانه یو زرنج راباندې راغی، هغه چراغ راباندې ولګېدې چې هغه عسکر ولیدم چې دا باسکټ والا ده، باسکټ ورسره. نو بیا ځکه چې ویې نه ویستم، که نه چای نه به راکې پاتې. هغه وایي کرۍ ورځ کار کوي، یوازې ژمی او بیکاري د ده د زړه تنګونو موسمونه دي. نه زه نه په تنګ کېږم بیخي. زه چې مصروفه دې کار ووسېږم بیخي په تنګي زه نه لرم. خو دغسې زمی په تنګ کېږم چې کار نه وي، زه چې په لحظه زه په تنګ یم. د هغه په څېره د یوازیتوب او بوډایي نښې نه ښکاري، خاندي او تر نورو ډېر ټولنیز دی. نه مجبوره خو بیخي نه یم، ضرورت یې کار ته نه لرم. ولیکن شوقي یم زه چې چېرته نیالګی ده، ما راوړی دا بله ورځ خوست ته په موټرسکې لاړم. بیا مې هلته نیالګي پیدا کړې چې جنغوزۍ، بیا یو دانه په 1000 روپۍ به راوړل کېده نه. بیا مې یو دانه واخیسته، په موټرسکې مې راکړه، که هغه کې 2 منه خاوره وه. د مې خاورې سره مې راوړل، دلته مې کېښودې چې حساب مې ورته وکړه، کوم 2.5 زره یو نیالګی راته تمام شو. تر 30 زیات کلونه کېږي چې کورنۍ ایران کې اوسي. هغه په ګرمه جګړه کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای ایران ته د کډوالۍ کیسه کوي. ایران ته خو په دې موږ لاړو چې موږ دلته د منطقه دې موږ ټوله ګیلمجمه ونیوله. بیا موږ مهاجر سولو لاړو اندړو ته. بیا زه خپله مجاهد وم، واجبېده. موږ 6 میاشتې دلته جنګ وکړ، څو پوستې به ونیولې، سبا به یې د ورځې بېرته راشکه ونیوې، همدغه حال و. بیا یخ راغی، زه چې خلک څو پاکستان ته لاړل، څوک کابل ته لاړل. موږ چون ټول د عسکري خلک وو، زه چې کابل ته هم نه سو تللی، همداسې مو حرکت وکړ، لاړو ایران ته. نو تقریبا 1-2 کاله کېږي چې ما کور ایران کې ده. په زړه پورې دا ده چې یوازې ژوند کول د کوچي ماما مجبوري نه بلکې شوق دی. مې کور د دغه رقم دا خپله جارو کوم، خپله دیګی کوم، خپله مینځل کوم، فقط کالي مې هلته مې ورېنده راته مینځي او ډوډۍ یم هغه راته پخوي. اګر که غوډې ما ته وایي ته دلته ژوند مه کوه، ته راځه هلته له موږ سره زموږ کور کې ته نه ښکارېږې. خو زه دلته چې زه مېلمهداره یم، نو بس انډیوالان لرم، نو دغلته آزادانه راځي او آزادانه به ځي، زه به هم خوشحاله یم، مېلمانه به مې هم خوشحاله. د کوچي ماما د ژوند یوه بله په زړه پورې برخه د کور کار، جای جارو او پخلی دی. هغه د ټوکې په انداز وایي چې
د کور په کار او پخلی کې میرمنې هم نسی پسې رسېدلی. دیګي کې گزار شه پخوای سم راځي دي ښځې خو مې ټولې ماتې کړي دي هر شی پخوای مکروني پخوای سم چې څوک یې پخوای چې دغه سره سویا قاطي پخوم اول سویا ځان ته پخېږي د مرچ دلمهي ځان ته پخېږي ګازر یې ځان ته پخېږي بیا دا ټول سره جوړېږي څه مساله ور اچول کېږي بیا مکروني ورسره اخلم اوبو ته ور اچوم دا اوږده چې دلته آش ورته وایي دا بیا ور اچوم اوبو ته ځانه راغلی شي بیا یې دموم هغه ورسره ګډوم بیا ډېر خوشمزه م راځي دا دیمان دیوالان چې دي ټول همدا وایي چې ته چې موږ راغلو موږ ته به بل شی نه پخوي بغیر له مکرونیو